بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو به خپل ډیلیټ شوي تصویران څنګه واپس ریکور کوئ. یعنی دوستانو ستاسو مطلب ستاسو په موبایل کې تصویران یا هغه ستاسو خوښ وي، هغه ستاسو بچي یا ستاسو ملګري یا نور څوک ستاسو موبایل نه هغه تصویران ډیلیټ کی او تاسو غواړئ چې هغه واپس مونږه ریکور کو، یا ویډیو وي هغه تاسو غواړئ چې هغه تاسو واپس ریکور کړئ. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته همدا طریقه ښیم چې موږ به خپله ډیلیټ شوي تصویران یا ویډیو څنګه ریکور کوو. نو دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته همدا طریقه ښیم. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کو. دوستانو تاسو به خپل پلی سټور کولاو کړئ. او د هغې نه بعد دوستانو تاسو به دلته په سرچ کې ولیکئ ډیسک ډیګر. دوستانو دا پهله نمبر باندې چې کم راغلی اپلیکیشن ډیسک ډیګر فوټو ریکوري، نو دا به زه کلیک کم. دا یو اپلیکیشن دی دوستانو، دا به تاسو ځان له د دې ځای نه انسټال کړئ. نو دا ما آلریډي انسټال کړی دی او دا تقریبا 10 میلیون کسانو دا ډاونلوډ کړی دی او 4.1 دا د ریټینګ دی چې ښه کاپي ریټینګ دی. بس دا به تاسو د دې ځای نه انسټال کړئ. ډیسک ډیګر فوټو ریکوري دا د دې سافټویر نوم دی، ما آلریډي انسټال کړی دی. نو دا به زه اوس واړوم او دا تاسو کتلی شئ دوستانو زما د موبایل په سکرین باندې. نو دا به زه اوکې کم، دا د دې آیکن دی او دا هغه اپلیکیشن دی ډیسک ډیګر. نو دوستانو دا به ستاسو مخې ته دغه شانتې راشي. اپګریډ نو تھینکس، دا به زه نو تھینکس باندې کلیک کم او پیل نمبر باندې چې دا کم آپشن دی پریس کرله کې دا تاسو کتلی شئ سټارټ بیسک فوټو سکین، نو دا به زه کلیک کم. دا تاسو کتلی شئ دوستانو په دې کې دا تصویران ما مخکې نه ډیلیټ کړي وو، هغه ټول دا اوس ریکور کیږي. دوستانو دا تاسو کتلی شئ دا زه چې دا لږ دغه شانتې بوځم نو دا تصویر پیله خړي بیا وروسته دغه شانتې صحیح شي. نو دا اوس ریکور کیږي دغه شانتې. دوستانو دا تاسو کتلی شئ په دې کې دا ما مخکې نه دا تصویران په دې کې ډېر مخکې نه وو، دا بیا مې ډیلیټ کړي وو. نو دا زه اوس واپس بیا ریکور کول غواړم. نو دا ما دغه شانتې سلیکټ کړل. ټیک شه دوستانو، دا ما سلیکټ کړل او د هغې نه بعد دا بره چې کوم آپشن دی ریکور، نو زه به هم دا کلیک کم او د هغې نه بعد دوستانو په دې کې دا دویم نمبر چې کوم آپشن دی سیو د فایل ټو ا کسټم لوکیشن آن یور ډیوایس، دویم نمبر چې کوم آپشن دی نو زه به هم دا کلیک کم او بیا به تاسو د دې کې د دې ځای نه زی سلیکټ، یعنی دا تاسو په کم فولډر کې سیو کول غواړئ. نو زه به چې د ډي سی ایم دا به زه کلیک کم. د هغې نه بعد به کیمرا زه کلیک کم او دې ځای کې به زه اوکې کم. نو دا به اوس هلته دا تاسو کتلی شئ دوستانو سیوینګ فایل دواړه چې هلته سیو شو او دا لیکل یو ځل بیا راغلل. نو دا وایي چې اپګریډ ټو پرو، یعنی دا ته ځان له اخیستلی هم شي، نو د اخیستلو ضرورت یې نشته. دا به زه نو تھینکس کم. ټیک شه دوستانو دا تصویران ما سره سیو شو، دا به هم د تاسو ته وروسته په دې کې راواړوم. د هغې نه بعد دوستانو راځو موږ په دې کې چې په دې کې موږ ویډیو څنګه ریکور کوو، یعنی موږ چې خپله ویډیو ډیلیټ کړو نو هغه هم موږ واپس ریکور کولی شو. نو دا چې کوم آپشن دی ډیټا والا، ټیک شه دوستانو دا تاسو لیدلی شئ. نو دا به زه کلیک کم سوري بیټري. د هغې نه بعد به دوستانو تاسو دلته MP4 باندې سلیکټ کړئ او اوکې به کوئ. نو دوستانو دا سکینینګ شروع شو، دا ډېر ټایم اخلي او دا چې ستا څومره هم ویډیوز ډیلیټ کړي د خپل موبایل نه هغه به دا ټول سکین کوي او هغه ټول ویډیو به دا ریکور کوي. نو دا به ټایم اخلي ډېر زیات، ځکه دا اوس تقریبا 2% د دې سکینینګ وشو
او دا چې ما د موبایل نه سم نه هم ویډیوز یا ویډیوز ډیلیټ کړي نو هغه به دا ریکور کوي. نو دوستانو دغه شانتې دا ډېر ټایم اخلي، نو په دې وجه دا به زه بس واړم. یعنی دغه سمپل طریقې ده، په دې طریقې سره تاسو خپل تصویران زیاتره چې دا اپلیکیشن استعمالیږي نو دا د تصویران د ریکور کولو دپاره استعمالیږي او ویډیوز دپاره دومره خاص نه استعمالیږي، خو بیا هم دا ویډیوز ریکور کوي او تصویران هم ریکور کوي. نو زه به ګیلري ته لاړ شم او د هغې نه بعد به زه تاسو ته وښیم دوستانو ما چې کوم تصویران ریکور کړل نو هغه به زه تاسو ته راوړم. دوستانو دا تاسو کتلی شئ کم تصویران چې ما ریکور کړل نو هغه مالته په DCM کیمرا کې سیو کړل. نه دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا یو تصویر و، دا ما مخکې ایستلی او دا ما صرف ډیلیټ کو. مال چې تاسو ته پته ولګي چې په دې طریقې سره موږ خپل تصویران وغیره ریکور کولی شو ډېر په اسانۍ سره. نو دوستانو امید دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو مهرباني وکئ ویډیو شیر هم کوئ خپلو ملګرو سره او زمونږ چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې زه دغه شانتې انټرسټینګ ویډیوز اپلوډ کوم نو تاسو ته به کافي پیدا میلاو شي. دوستانو اوس ماله اجازت راکئ، د الله په امان.